بسوق مزدور کا 800 روپے دیاری دا 300 روپے لیٹر تیل آخر مزدور بس سکے یار تاسو خپل عشان ختمه کی خپل عشان ختمه کی څه کړی پټرول رس برس ګرانیږي. سلام وخت مو بخیر قدرمنو زه سیام خان یو وار بیا د تیر په څیر تاسو په درانه چوپړ کې درېما دا وخت د تیل په پمپ کې ولاړې ما تاسو ته یاد دی چې د پټرول په قیمت کې یو وار بیا زیاتوالی راغلی دی بل پلو موږ وګورو د ډیزل قیمت هم 60 روپۍ سیوا شوی دی. حسابدار په تیر حکومت باندې نیوکې کړې دي وایي دا د دوی د تیر حکومت ژمنې د نړیوال بانک سره برابر نه وي. لامل یې دغه دی چې ګراني ډېره زیاته راغلې ده. دا وخت په پېښور کې ولاړې ما د عام ولس غبرګون تر تاسو درسو. بسوق مزدور کا 800 روپے دیاری دا 300 روپے لیٹر تیل آخر مزدور بس سکے یار موږ د حکومت اپیل کوو هایا د غریبانو مال لګ رحم وکړي او شه تاسو خپل عشان ختمه کی خپل عشان ختمه کی موږ غریبانو ته وګوره غریب مړ دی غریب تباہ شي او شه نمبر اندر نشته چې سمرا ګرانی دا ای هوټل غټه داوی کړي چې موږ ودا ختمو موږ ودا ختمو د خو سمونه کوته څه کړي پټرول رس برس ګرانیږي تاسو وایي چې موږ دې کنه 20 روپے ګران شو 15 روپے تاسو پټرول ارزان کا دا خو تاسو غریب ختموي لګي او غریب ختم شو او چې تاسو وایي چې تیل برانی نه تیل ارزانی کا دا تاسو خپل عشان ختمه کوي الګ پاکستان حقيقي الګ غریب حقيقي تاسو خپل عشان ختمه او موږ ساګدار څخه دا ریکوست کوو چې مسجد دې ګرانه باندې کنټرول وکړي. ساګدار خو چې دا خو د عمران خان لوجه کنه دار څنګه عمران خان په 180 روپے के 1.5 روپے लीटर तेल वही हुए जरा जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो समझ लेना कि हुकूमत चोर है. तो ये कौन चोर है भाई कौन चोर है. मौलाना फजल रहमान الناس फजल रहमान से शो सर चरतलाड़े मौलाना फजल रहमान जरा महंगाई मार्च बोले जरा महंगाई दा उस चरतरे मौलाना फजल रहमान तاسو تر تخکاری تاسو وې تاسو تر تخکاری مولانا فضل الرحمن لیک بار روزه تاسو موږ ریکوست کو بار روزه آیا موږ غریبانو باندې لیک شان درې مو پیدا سو اوشه دا تاسو په چینل په تاسو باندې موږ دا پیغام ورکو حکمرانو ته یاره دا ګناه خو زموږ خپل ده چې موږ په ځان باندې دا حکمران په خپل مسلط کړی دي. نو اول خو په کار دی چې موږ خپل اعمال ټیک کړو هغې نه پس بیا موږ حکمرانان چې کوم دی ټول ټارګېټ کړو چې دا ټول ولې داسې کوي پوه شو. دې حل دا دی چې بس دغه اوس وګورئ عوام روزه زما مجبوره دی چې خچومې دا وګورئ 1000 روپۍ ما ورکړي په کار دی چې موږ نه اچو دا پټرول بس بیخي بس بالکل شټر ډاون هړتال وکړو. بس دې سره موږ عادت شوي دي که موږ څه نه شو ویلی بس چې موږ نیوز ګورو بس ښکته شو بره شو خو راښکته کېږي ډېر نه او بره کېږي اکثر له ډېر څه وجه دا ده چې زموږ حکمرانانو کې بس بالکل د غریب عوام دپاره چې ریلیف نشته چې ورېږي او دا 2 روپۍ او 8 روپۍ دي دا خو د روزانه د دیو معمول دی. نو دې لپاره چې موږ نن سبا وګورو یاره داسې موږ مطمئن نه د یو نم پی ایم نه او د عمران خان نه موږ داسې د یو نم نه او د خپل دغه چې زمونږ راشي نیشنل پارټي کېدای شي هغې موږ ته خپل وسایل ترلاسه کړي. دا زمونږ په حق کې لا اوس نه دي که نه چې زمونږ د پښتونخوا نه څومره معدنیات ځي دا بس ټول پنجاب ته ځي موږ له خو نه راځي. عوام ډېر تنګ دی ډېر په عذاب دی. یو لیټر کې 20 روپۍ فرق ډېر شی دی چې ارزاني 3-4 روپۍ او چې ګراني 20 روپۍ 25 روپۍ ارزاني ګراني یې لګیا دي دا ټول. پیغام مو څه به ویل غواړئ؟ نو پیغام دا دی چې بس حکومت له پکار دی چې عوام له ریلیف ورکړي هسې دا غز مجبوري اسمبلي ماتېږي لګیا دی پکار دی سړی عوام له ریلیف ورکړي چې بیا الیکشن کې ځي چې عوام له ریلیف ورکړي سموټ والي دي الټا عذاب جوړ کړو موږ دپاره بس کام ته به دا ویل غواړي چې لږ ګزاره وکړي ارزاني کړي او که نه ګران دا خو له 200 واچو پته یې نه لګي. لکه څنګه چې تاسو د پېښور د عام ولس غبرګون واورېد هغوی یو شمېر د ستونزو او کړاوونو سره مخ کېږي وایي کله چې عمران خان په واک کې نو د اپوزیشن یا د مخالف ګوندونو ادعا دا وه چې کله په یو هېواد کې ګراني ډېره شي نو مطلب دا چې حکمران غلط دي یا کرپټ دي یا غلي. نو اوس د پی ډي ایم حکومت دی کوم چې 2 یا 12 یا 14 ګوندونو په مشترکه حکومت روان دی خلک وایي ولس باندې د رحم وکړي په دې هېواد باندې د رحم